السلام علیکم دوستانو. جان حبیب گرفتار شو. که غواړئ چې پوه شئ نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او که زموږ چینل مو تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم وښئ چې زموږ همدغه رنګې نوي او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته ضرور رسي. دوستانو هغه پښتو کې یو متل دی چې زیزي ابازو لبرازي. نن همهغه وشو چې جان حبیب چې په انټرنیټ کې به خلک بلیک میل کول او په دې طریقو به د خلکو نه پیسې اغستې. نو اوس جان حبیب گرفتار شو او په دې محل په حوالات کې دی. د زیشان خان په وینا جان حبیب په دې باندې نیول شوی دی چې جان حبیب ویل چې زه په ASI کې یم. نو پولیسو په دې لپاره گرفتار کو چې ولې په دروغو په اعلی محکمو پسې ځان تړي، ځکه چې څوک په ASI کې وي نو د هغه پلار ته هم پته نه وي او دارنګې کمکلان په دې محکمو کې نه وي او نه په دې محکمو کې کار کولی شي. جان حبیب سموده مخکې په دارنګ خلکو پسې ګرځېدو چې د مسافرو به پیسې غوښتلې او د هغوی مدد به کولو، خو په دې اخره وختونو کې جان حبیب پخپله د مسافرو نه پیسې غوښتې او د دې لپاره یې غوښتې چې زه ځان له یو ګاډی اخلم او په دې کې به زه دارنګې د فاونډیشن او غلانو پسې ګرځم، خو دا خبره دروغ وخته. دوستانو په دې ورسره زما کار نشته، خو خلک بلیک میل کول نه دي پکار او یاد ولرئ چې تاسو په یو کس باندې پرده واچوئ نو الله تعالی به په تاسو باندې سل پردې واچوي. خو جان حبیب ډیر خلک بې پردې کړل نو خامخا به شرمیږي. زما جان حبیب سره څه ذاتي دشمني نشته او اوس ورته دعا کوم چې الله تعالی یې زر را خلاص کړي، خو آینده لپاره دې باید فکر وکړي چې یو څوک بې عزته نه کړي، ځکه چې جان حبیب الف خان شیرپو او زیشان خان پسې ډېرې بدې ردې وویل او دای پسې ډېرې زیاتې خبرې هم وتړلې. صحیح ده چې دا خبرې به یا دروغ وي یا د رښتیا، خو دله پکارو چې په دای باندې پردې اچولې وي او دای یو طرف ته پوی کړي وو. نو دوستانو تاسو د جان حبیب په باره کې څه وایئ موږ ته په کمنټ کې ضرور ووایئ. نو دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. امید لرم چې تاسو به په دې ویډیو باندې پوه شوي یئ. که ویډیو خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ او نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې خبر نه خبر شي. راتلونکي ویډیو پورې په لوی الله سپارم. د لوی خدای په امان.